حضرت عمر فاروق چې امیر المؤمنین نو قرار یې خالد بن ولید پر کوم منصب ورته به دا منصب پرېږدي قرار آل چې ورواستوي هغه منصب یې ځینې واخیست هغه د نوکري یې ځینې واخیسته کار یې لرې کړ ورته لیز بیا چا پوښتنه وکړه ول حضرت دا دې څنګه کار وکړي هغه دونه زبردست د دین خدمت کوئ ده ورته ویل ما په دې وجه خالد بن ولید لرې کړی د هر جنګ چې به دی ولاړي جنګ به ده ګټئ هر جنګ چې به دی ولاړي جنګ به ده ګټئ ویلې ول ما د خلکو په خاطر دی لرې کړی ولې د خلکو دا خیال دی چې دا جنګ خالد ګټي خالد یې نه ګټي الله یې ورباندې ګټي ما د خلکو د عقیدې دپاره دی لرې کړي صحیح ده دا نه ده که خالد نه و نو اسلام به څه پکېږي د خالد د خلکو د زړو د ذهنو څخه مې دا خبره ایستله دا بیا کوم ځای دا بیا څنګه دوربین دی کوم ځای ته خبره ورسېدل ول ما په دې وجه لرې کړي صحیح دا خیال دی چې دا دین و اسلام که خالد بن ولید نه و نو به څه کوو دا جنګ دی په خپل بازو ګټي دا جنګ دی په خپله ګټي که دی نه صرف دا در ښکاره کوم چې ګټلو والا الله دی الله صرف دا در ښکاره کوم خبره دا د عزیزانو الله دې موږ ته معافي وکړي خالد بن ولید که چاته په دا اوس کې خدای پاک زوی ورکوي نوم خالد خاص په دا خاطر یې کښېږدي د زوی نوم یې مهاجر و مهاجر از موږ یاران زه کله کله ورته وایم ته دا افغانستان والا ته مهاجر نوم یا مونیس مهاجر خدای بل لکه نادرا خدای سره وشرمولو مهاجر نو دی بل کم نوم نه دی مهاجر د الله د رسول نوم دی مهاجر د خالد بن ولید د زوی نوم دی ټیک سره پر کښې د ډېر خوند کوي یار ته وا چې اوریجنل پاکستانیان هغه نه دي ستړي کړي کې نه دي ذلیله کړي او مې ستړي کو مې ذلیله کو مې خوار کړلو پنځه واره دا ستا کور والا دی غواړي هلته چې راسه پلانی شی مانده دي ښه په خبرې چې یاره ما او ته تم سار توري چای کوې زم سار توري چای کوم ته زما پلار سولې زه هغه رقم سپی یم ښه به او تا سره خبر یم په تا به نه سره خلاصوو د کوم ځای د کومې خوا راغلی نو خبره دا د عاجزانو مهاجر نوم که چاته په دا اوس کې الله زوی ورکړي نر غوندې کښېږدي نر غوندې زما یو یار دی پر زوی د ابوبکر صدیق نوم یې ابوبکر صدیق څونه غټ نوم دی څونه غټ نوم دا نر غوندې کښېږده مهاجر محمد مهاجر خیر الله رب العزت د خالد بن ولید پر قبر باندې په عربو رحمتونه ووري زموږ د خوا دې پر ده سلامتي وي او الله رب العزت د په نقش قدم موږ ته ژوند رانصیب الله رب العزت کې د دې رقم موږ ته جذبه یقین ایمان اسلام حق صداقت دا رانصیب او د قیامت په ورځ الله رب العزت د دې در جنډۍ لاندې راپورته کړي الله د دې شفاعت زموږ نصیب کړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې اخره خاتمه پر دې تورې کړي چې موږ مرو دا وایو لا اله الا الله